که څوک غواړي چې د رمضان داسې تیر کړي چې دی پکې کامیاب شي، دی پکې د جهنم نه آزاد شي، دی پکې جنت وګټي، نو زما دې خبرو له به توجه ورکوئ. یو څو ورځې بعد یو ډېر قدرمن میلمه هغه زموږ ژوند ته راتلو واله دی. یو داسې میلمه چې هغې ته هر مسلمان په انتظار باندې، هغه مسلمان چې هغه دیندار د دین سره شوق او غواړي چې الله رب العزت رضا کړي او غواړي دا چې ثوابونه وګټي، هغه ورته په انتظار کړي. نو کم مسلمان چې دا غواړي چې ما خپل رب راضي کړی، ما ثوابونه وګټلی، ما ځان د جهنم نه په الله باندې آزاد کړی او ما جنت وګټلی، هغه دغه میلمه ته ډېر په انتظار او هغه میلمه دی د رمضان میاشت. هغه میاشت چې سلف صالحینو به شپږ میاشتې د الله نه دا دعاګانې غوښتې چې یا الله مونږ ته رمضان را ورسوه او مونږ ورته ورسوه. شپږ میاشتې به د هغوی دا دعاګانې او شپږ میاشتې به د هغوی دا دعاګانې وي چې یا الله زمونږ نه دا روژه، زمونږ نه دا عبادت قبول کړه. همدغه مبارک میلمه یو څو ورځې بعد راتلو واله دی رمضان. یو څو خبرې به د رمضان باره کې وکړو او ډېرې اهمې خبرې دي که څوک غواړي چې د رمضان داسې تیر کړي چې دی پکې کامیاب شي، دی پکې د جهنم نه آزاد شي، دی پکې جنت وګټي، نو زما دې خبرو له به توجه ورکوئ او زما دا خبرې به د زړه په غوږونو واورئ. د رمضان میاشت ډېر عظیمه میاشت، د رمضان د میاشتې فضایل که بیانې، بیا دې کې چې کوم عبادت دی روژه د هغې فضایل، دا یو اوږده موضوع ده، خو ما سره صرف یو څو خبرې دي او زه غواړم چې هغه تاسو ته بیان کړم او تاسو یې د خپل زړه ته یا زړونو ته کوزې کړئ. الله رب العزت د دې میاشتې مبارکې وایي شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. رمضان میاش هغه میاشت چې هغې کې قرآن الله نازل کړی شوی دی. یوازې د دې میاشتې د فضیلت لپاره دا خبره کافي چې دې کې الله رب العزت هغه نور او هدایت د مخلوق ته هغه رالیږلی دی. قرآن کریم د الله کلام، وحی د اسمانونو نه چې ځمکې ته شروع شوي ده، هغه په دې مبارکه میاشت کې همدغه میلمه راتلو والی دی. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. دا کومه میاشت چې را روانه ده، په دې کې بیا یو شپه ده چې هغې ته د لیلة القدر شپه ویلی کېږي. خیر من الف شهر. الله وی د زرو میاشتو نه غوره ده. دا نه دي ویلي چې زرو میاشتو عمره ده، د زرو میاشتو نه غوره ده. یعنې یو شپه عبادت کول لکه ته چې زر میاشتې عبادت وکړي یا د هغې نه زیات، ځکه چې الله وی خیر د هغې نه غوره ده. دا کومه میاشت چې را روانه د رمضان، دا هغه میاشت چې په دې کې رسول صلی الله علیه وسلم وی د جهنم دروازې بندې شي او د جنت دروازې کولاوي شي. او دا هغه میاشت چې دې کې شیطانان وتړلی شي. او دا هغه میاشت چې اواز کیږي چې ای د خیر غوښتونکیا، ای د خیر اراده لرونکیا راځه. مطلب دا موقع ده، دا وخت دی که خیر غواړي که ثواب غواړي. او دا اواز کیږي چې ای د شر غوښتونکیا او ای د شر اراده لرونکیا بس کا. دا د دې ورځې نه دي، دا د دې وخت نه دی.